سلام، وخت مو په خیر. نن په یو ډیره مهمه موضوع باندې خبرې کوو. مونږ سره نن موجود دی ډاکټر صاحب سجاد احمد صافی. ډاکټر صاحب تاسو خپل ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانوم ډاکټر سجاد احمد صافی دی او یو تن د غاښونو ډاکټر. غواړم نن په یو مهمه موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه موضوع زمونږ د ټولنې لپاره او زمونږ د خلکو لپاره ډیره زیاته ګټوره او مهمه ده، چې هغه مونږ وایو چې د روټ کینال ټریټمنټ یا د غاښونو عصب کشي یا مونږ وایو د غاښونو رګونه کټ کول. دغه درې نومونه مونږ په دې ټولنه کې زیات استعمالوو. لکه مونږ وایو چې روټ کینال ټریټمنټ څه ته وایي، یا مونږ وایو د غاښونو عصب کشي یا د غاښونو رګونو کټ کول. دا ډېر زیاته مهمه موضوع ده، ځکه چې زیاتره خلک یا عام خلک ډېر زیات په دې کې هغه دي کنفیوز دي. هغوی ته چې کله مونږ وایو چې مونږ د دې غاښ رګ کټ کوو، هغوی دا نه کوي، مني نه راکړه. مطلب یو یره ورسره پیدا شي چې یره ورسره ډېره زیاته وي، ځکه زیاتره چې وګوري هغوی دا نه پېژني چې د غاښونو رګونه کټ کول څه ته وایي. نو غواړو چې په دې موضوع باندې خبرې وکړو. دا یو مهمه موضوع ده تر څو د زموږ ټولنه کې یو خلک پرې آګاه شي. ښه ډاکټر صاحب، اولنۍ پوښتنه دا ده چې عصب کشي مونږ څه ته وایو. په دې باندې خو تاسو لږ ډېرې خبرې مو کړلې، بیا هم لږ نظر پې تاسو واچوئ. ډاکټر صاحب، مونږ وایو که نه د غاښونو عصب کشي یا روټ کینالز ټریټمنټ یا مونږ وایو د غاښونو رګونو کټ کول. نو زه به راشم دغه غاښ باندې به لنډې څو خبرې کوم چې دا غاښ چې دی که مونږ ګورو عموما دا درې برخې لري، کوم چې مونږ غواړو په دې باندې ځان پوه کړو. اول هغه برخه ده چې هغه د انامل وایي، دویم ډینټن دی او دریم چې دی پلپ دی. دغه انامل چې دی دا ډېر سخترینه برخه ده، سخترینه عضو ده په بدن کې، او کوم چې د غاښ د پاسنۍ اولنۍ لایر دی دې ته انامل وایي. دا غیر ژوندی ده. کله چې یو کیریز، کله چې یو انفیکشن په انامل کې وي، نو موږ تاسو نشو حس کولی چې مثال موږ د غاښ خراب دی خراب نه دی، درد کوي درد نه کوي. دویم د انامل پسې موږ سره چې دی هغه ډینټن دی. ډینټن دا یو ژوندی برخه ده، ژوندی برخه ده. نو کله چې دغه کیریز د انامل نه تیریږي، انامل تخریبي او هغه پسې ډینټن ته نږدې کېږي، نو موږ دغه وخت کې بعضې علامات، بعضې علائم دي چې موږ ته ښکاره کېږي په خوله کې. یو کس چې هغه یخې اوبو یا ګرم چای یا هوا فیل کوي، اخلي، داسې احساس کوي چې مثال زما د هغه څه کوي، بریښ کوي. نو هدف دا دی چې دغه کیریز، دغه انفیکشن دغه ډینټن ته رسېدلی دی. مطلب ډینټن چې کله ایکسپوز شي، کله چې ښکاره شي، نو تا ته به دغه یخ ګرم سره به څه کوي، حساسیت به پیدا کوي. نو ته پوهېږې چې دغه کیریز، دغه میکروب دا ډینټن ته رسېدلی، مطلب ستا د غاښ نیمه برخه یې څه کړې ده، تخریب کړې ده. کله چې بیا دغه کیریز دا د ډینټن نه واوړي، ډینټن کراس کړي او پل ته ورسېږي یا پل بینفیکټډ کړي، نو بیا موږ سره نورې علائم ښایي. لکه موږ وایو چې یو کس که زیاتره وخت مونږ وګورو مریض راځي مونږ ته وایي چې ډاکټر صاحب ټوله شپه مې دې غاښ نه خوب نه دی کړی. نو اولنۍ نښې دا ده چې کله دغه میکروب، کله دغه کیریز دا دغه عصب ته ورسېږي، د غاښ عصب ته، نو اولنۍ نښه به یې دا وي چې دا مونږ ته ووایي چې ډاکټر صاحب ما ټوله شپه خوب نه دی کړی. نو کله شپې خبر راشي، یو کس د شپې ډېر نارامه کېږي، د هغه نه دغه د درد وجې نه خوب خرابېږي، مطلب دا دی چې دغه میکروب چې د عصب ته رسېدلی. ځکه هر غاښ کې چې دی، هر غاښ ته خپل عصب راغلی دی. مونږ ورته ساده اصطلاح رګونه وایو. زیاتره خلک دا کنسپټ مونږ سره نه مني، دا سوچ مونږ سره نه مني، ځکه هغوی ته دا ویل شوي نه وي چې دا عصب کشي یا د غاښونو رګونه کټ کول یا روټ کینالز ټریټمنټ دا څه ته وایي. هغوی ته کله چې مونږ په کلینیک کې دا وایو، هغې وایي چې نه مونږ رګونه نه کټ کوو، ځکه دوی خبر نه وي چې مثال د غاښونو رګونه کټ کول څه هدف دی. نو مونږ ویل اولنۍ نښه دا وي چې مونږ وګورو د شپې ته سایډ نه څه کېږي، دردونه شروع کېږي. او زیاتره وخت مریضان چې هغوی لکه مطلب درد یې زیات شي که نه، هغوی د درد ګولۍ وخوري، هغوی وایي چې زه دې سره زمونږ د درد ارامه شي که نه. بلکل ډاکټر صاحب، خبره دا تاسو ته ما مخکې ویلې، کله چې دغه کیریز، کله چې کیریز دا پل ته ورسېږي، مطلب دا دی چې پل
انفیکټډ کی مثال هغه د انفیکشن ورسیږي میکروبي شي نو دغه ته مونږ وایو ایرریورسیبل پلپایټس. د ایرریورسیبل پلپایټس پښتو کې مونږ وایو چې هغه اول نه خبرداوي چې هغه مریض به د شپې دردونه په زیات راځي هي دا غوي به ګولي وخوري دغه د درد لپاره به استعمال کوي خو دا به ټمپرری وي عارضي تور باندې وي دا درد به شروع کیږي. دویم د یو خوشبي د خالدونو شو دویم چې دي کنه مثال داسې دردونه برازي کنه چې خودسری بوي خپل درد شروع شي دا درد وی یو ساعت یو نیم ساعت وی دغه درد یو ساعت یو نیم ساعت وی مطلب دا چې دغه ستا دغه میکروب چې دی دا دغه رکت رسیدلې دغه حرکت دغه حسب رسیدلې. دریم مونږ وایو که چیرته یو کس په دغه ناروغي اخته وي که هغه چېرته چای یا یخ څه وڅښي دغه درد شروع کېږي دا درد چې دی نیم ساعت نه اله یو ساعت یو نیم ساعت پورې دا درد وي. نو دغه نښې چې کله موجود وي نو دغه غاښ مونږ وایو چې دې غاښ ته څه کول پکار دي د دې غاښ ته مونږ عصبکشي کوو یا دا غاښ په مطلب د دې عصب چې دی کنه په میکروب باندې اخته شوی دی. صحیح مهرباني ډاکټر صاحب. کله چې موږ ته مریض کلینیک ته راشي نو د هغې تاریخچه خو مطلب تاسو چې دا کمې خبرې وکړې مطلب دا ټول په دې په تاریخچه کې هغه کېږي شاملېږي چې مطلب د شپې له خوا نه به درد وي او درد به خودسري وي او مطلب چې موږ ته مریض وي موږ ته پته لګي چې درد چې دی هغه دی شدید دی او موږ اوس به دې ته عصبکشي کوو یا ورته رګونه قطع کوو. نو مریض په دې حق باندې بیا ډیر زیات ډار شي کنه چې موږ ورته وایو چې تاسو غاښونو ته موږ رګونه کټ کوو یا ورته عصبکشي کوو نو مریض داسې د یو تشویش پیدا کی ځان سره مطلب ځینې مریضان داسې وي چې هغه بیا د کلینیک نه وځي نو دې په اړه باندې تاسو څه نظر؟ بالکل ډاکټر صاحب کله چې یو ناروغ مونږ ته کلینیک ته راځي او هغه دغه علامې دغه نښې کوم چې مونږ مخکې ویلې ساده الفاظو کې یو ناروغ راځي دی ډاکټر صاحب د غاښ نه د شپې ډېر زیات په عذاب یم ډېر زیات درد کوي بار دا څومره شپه ده چې دردونه کوي یا درته وایي ډاکټر صاحب چې یو څه وڅښم درد شروع شي تر ساعت یو نیم ساعت پورې دوام کوي. نو که چېرته تاسو اکسرې لرئ لکه نن سبا خو په هر زیاتره کلینیکونو کې اکسرېګانې شته نو که چېرته ته اکسرې وکړې د غاښ ته په اسانتیا سره کولی شي ته معلوم کړي چې د غاښ کارسیټي ضرورت دی د ضرورت نه دی هغه تا ته اکسرې اسانه باندې ښیي. خو چېرته تا سره اکسرې نه وي نو ته دغه کلینیکلي دغه کوم مریض چې ته د کوم نښې وایي دا د ایرریورسیبل پلپایټس دي. مننه ډاکټر صاحب. بل سوال دا دی ډاکټر صاحب آر سی ټي مونږ کوم غاښونو ته کوو آیا هغه غاښونو ته چې مطلب تاسو مخکې یا دهاني وکړله چې دا کوم اراز او علایم چې تاسو ویله مطلب یو مریض مونږ ته راشي کلینیک ته درد نه شکایت کوي مونږ هغې غاښونو ته هم آر سی ټي کوو که نه یوازې کوم تاسو تاریخچه چې بیان کړه مطلب د شپې له خوا نه درد وي یا اکسرې واخلو مونږ وګورو عصب ته رسېدلی دغې غاښونو ته ضرور دی که نه فقط کم چې درد کوي یا ټولو غاښونو ته مونږ کولی شو چې آر سی ټي وکړو کوم غاښونو په کار ده چې آر سی ټي وشي؟ آر سی ټي چې دی آر سی ټي مونږ هغه غاښونو ته کوو چې کوم ته ضرورت وي چې کوم ته ضرورت نه وي مونږ هغې ته آر سی ټي نشو کولی. اول چې کله مونږ آر سی ټي کوو د ټول نه غټ مشکل به دی دا مریض به وایي د دردونو نه بار بار شکایت کوي. کله چې یو مریض ته بار بار شکایت وکړي د هماغه درد نه معلوم چې یو مریض چې ډاکټر صاحب د غاښ درد ډېر زیات لیونی کړم یا درد یې ډېر زیات ده پوه شه چې دی ته آر سی ټي کېږي. صحیح شو. دویمه خبر دا ده یو ناروغ راځي هغه مخ پړسېدلی وي هغه د اکسرې کې د غاښ وجې نه د هغه مخ پړسېدلی وي ځکه دې دردونه تېر کړي دي ګولۍ خوړلي دي د هغه وخت کې دغه درد ارام شوی وروسته دغه نیکروز کوم پلپ چې دی دغه کوم پلپ چې پاتې شوی انفیکټډ ده دا همدغه ځای کې بیا څه کېږي دوباره دغه هلته انفیکشن جوړ شوی دی پیریاپیکل د غاښ په اپیکس ساحه کې شاوخوا یې څه کړی دغه هلته یو مشکل جوړ کړی دی دغې سره په چې دغه مشکل به دوامداره پاتې شي مطلب یو دانه جوړېږي یو دغه ځای پړسېږي ورسره نو دغې غاښونو ته مونږ کولی شو چې دغه که چېرته یو غاښ لاندې پیریاپیکل انفیکشن ولري د غاښ په اخر سر کې یو انفیکشن یو دانې ورکړې وي نو مونږ کولی شو چې دغه غاښونو ته آر سی ټي وکړو ځکه د هغه آر سی ټي د وجې نه دغه انفیکشن ته څه کولی شي کمولی شي ځکه چې د غاښ کې خپل کانالونه راغلي او دغه انفیکشن ته رسیدګي یوازې د دغه کانالونو وجې نه کېږي دا یو ښه لاره چې چېرته ښه آر سی ټي وکړي نو ته کولی شي چې په اسانه سره څه وکړي دغه میکروب د منځه لاړ شي او دغه غاښ ښه شي. مننه ډاکټر صاحب. هر کله چې موږ مریض ته عصبکشي وکړله
نو بعضې داسې مریضان راځي هغوی مطلب بیا هم شکایت کوي چې ما خو عصب کشي وکړله او ډاکټر صاحب تاسو خو زموږ رګونه د ښکته کړه دا خو بیا هم درد کوي دا څه علت کېدلی شي څه وجې نه بیا دا درد شروع کېږي بالکل ډاکټر صاحب کله کله دا زیاتره وخت نه وي کله کله داسې کیس راځي ځکه موږ چې کله RCT کوو په RCT کې مختلف شیان استعمالیږي مطلب د RCT خپل انسټرومنټ دی خپل شیان دی فایلینګ کېږي پکې بعضې سلوشنز دي دا پکې استعمالیږي د صفایي دپاره نو کله کله دغه انسټرومنټیشن چې موږ کوو کله کله چې موږ فایلینګ کوو کله چې موږ فایل استعمال دا کله کله موږ نه لږ وورشي چې کله وورشي نو دغه دردونه شاید دغه وجه وي نو که چېرته تاسو ښه RCT کړی وي یو ښه ته صحیح منظم RCT وشي خیر دی د RCT نه وروسته که ورځ دوه درې درد وي هغه نارمل دی که چېرته دغه درد دوامداره شي مثال هغه هفته نه زیات شي او مریض بیا هم دغه غاښ نه بیا شکایت کوي بابا چې درد کوي مطلب دغه RCT ستا سکسس نه ده کامیابه نه ده نو ته بیا دې ته راځي چې دوباره ری RCT وکړم دغه غاښ کې صحیح شو مننه ډاکټر صاحب خیر اوسي بل سوال ډاکټر صاحب دا دی چې کله مونږ غاښ ته عصب کشي وکړو RCT وکړو رګونه ورته قطع کړو نو مریضانو ذهن کې دا سوال راځي چې مونږ دغه غاښ ته بیا پوښ ورکړو ورنکړو یا غاښ کم موادو نه ډک شوی دا پکې پرېږدو یا پوښ ورکړو دې باره کې تاسو نظر څه دی مطلب پوښ ضرور دی کو ضرور نه دی کو کم موادو نه غاښ ډک شوی همغه شانتې پکې پرېږدو کو نه غاښ ته پوښ ضرور دی د دې بالکل ډاکټر صاحب عصب کشي کې مهم د ټول نه اکسس ټو کانالز دی چې ته څنګه کولی شي چې دغه کانالونو ته ښه رسیدګي وکړي نه دا چې مثال یو غاښ دی ته غواړې چې RCT وکړي د غاښ سټرکچر به ساتې د غاښ د کوم شکل چې دی دا به ساتې نه دا چې کانالونه تا ته باید لوکیشن معلوم وي ته غاښ ډېر زیات تخریب کړي یو کمزوری وي خپله کیریز خراب کړي بل ته ډېر تخریب کړي نو که چېرته تخریب کم وي ډسټرکشن کم وي لږ کم شوي کتابونو خو وایي چې تاسو کله کوم غاښ ته RCT وکړئ یا کوم غاښ ته RCT وشي نو هغه دپاره کراون ضروري دی باید دا کراون شي ځکه د غاښ دغه لایف ټایم د غاښ دغه ژوند څه کوي دا ژغوري نو که کول شي ډېره ښه خبره ده او که چېرته ډسټرکشن یا تا اکسس تا کړی وي او ډېر کم اندازه وي نور د غاښ سټرکچر څه وي دا ښه وي مضبوط وي نو کولی شي په نارمل فیلینګ سره هم دا وکړي څه مشکل نشته خو که چېرته RCT وشي او دا مونږ کراون کړو نو ډېره ښه خبره ده مننه ډاکټر صاحب خیر اوسئ په اخیره کې به دغه یو سوال مونږ وکړو ستاسو پیغام څه دی مریضانو ته مطلب چې دا تاسو کوم د RCT په باره کې یا د عصب کشي کې کومې خبرې وکړلې ستاسو مریضانو ته هغه سره توصیه څه ده چې هغه یې عصب کشي وکړي ونه کړي دې باره کې تاسو یو لنډ پیغام ورکړئ کتونکو ته بالکل ډاکټر صاحب ما هم مخکې تاسو ته ټوله واضح کړه چې عصب کشي څه ته وایي یا د رګونو کټ کول څه ته وي دې نه وروسته باید زمونږ دغه کوم ټولنه کې چې خلک دي زیاتره که تعلیم یافته نه اوسي یا که روټ کینال باندې نه پوهېږي خو نو عصب کشي کول دا یو مهمه پروسه د غاښونو په طبابت کې ځکه ما مخکې تاسو ټول نو دوی دي هېڅ تشویش نه کوي که چېرته یو ډاکټر ورته وایي چې دې غاښ ته عصب کشي ضرورت دی یا دې غاښ ته عصب کشي کول دي یا روټ کینال ټریټمنټ ورته کوي یا رګونه کټ کوو نو دوی تشویش نه کوي دا یو علمي پروسه ده دا یو درملنه ده چې مونږ دغه غاښ څه کوو د درملنه کوو د غاښ مونږ جوړو یو علاج هم نه کوي نو دوی دې تشویش نه کوي دوی باید په دې پوه اوسي چې د غاښونو رګونو کټ کول دا یو علاج دی یو تداوي د غاښ کې ځکه زیاتره کلینیک کې مونږ وګورو مریضان راشي چې ورته مونږ وایو چې غاښونو رګونه به کټ کوو هغوی داسې حیران شي هغوی وایي چې نه دې سره سترګې پټېږي غوندې یا دې سره دا کېږي هغه یېرېدلې وي نو دې نه وروسته باید که څوک کوم ډاکټر ته ځي او هغه ورته چې دې غاښونه مونږ رګونه کټ کوو یا RCT ورته کوو نو مشکل نشته تشویش دې نه کوي دا یو علمي او دا یو تداوي ده یو علاج دی مننه ډاکټر صاحب خیر اوسئ یو جهان مننه چې تاسو راغلی او په مهمه موضوع باندې خبرې وکړلې خیر اوسې ډاکټر صاحب مننه کتونکو تاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې زموږ ویډیو تر اخره پورې وکتله